چې لوی پکې په د سر کې دا کبر وي کنه جنت ته نشید دی. اوس د کبر ګورېرونو ډېرې نښې ځان به دې ساتي. د کبر یو نښه دا ده چې دا پیسې خلک د ګیټو نه ښکته ځان پسې راکاږي. دا ګوره ځان پوهېږې په دې مسلې. دا کبر دی کبر. پیسې به د ګیټو نه ښکته کړې. که د ګیټو نه دې ښکته کړې دا کبر دی لویي ده. نبي علیه السلام فرمایي چې د ګیټو نه کمې پیسې ښکته یې ځای اور دی. ښځې به پیسې د ګیټو نه ښکته کوي. د ښځې پیسې چې څومره ښکته چې خاورو سره نه لګي او د ګیټو نه ښکته چې دا قدمونه یې پټي. دویم کبر څه دی؟ په لاره چې دین په مسلمان سلام نه اچوي دا هم کبر دی. دا لویي ده. په مسلمان به سلام اچوي دا عاجزي ده. دریم کبر څه دی؟ بل مسلمان ته به سپک نه ګورې. که مسلمان ته د سپک وکتل دا کبر دی. د مسلمان بېعزتي کول دا کبر دی. مسلمان پورې خندا کول دا کبر دی. مسلمان کې شرم راستل دا کبر دی. مسلمان ته پیغور ورکول. زمارونو لویی د الله خاصیت دی. د الله جامه ده. یو حدیث قدسی کې راځي نبی علیہ السلام مبارک د الله نه نقل کوي چې الکبریاء ردائی. الله فرمایي لوی زما صادر دی. دا زما جامه ده. او یو بل حدیث کې راځي چې څوک ما سره زما په جامه کې جنگ کوي او ځان شریکوي نو ذلیل به کم. که یو انسان د کبر دعوه کوي د لویۍ دعوه کوي او ځان په دغه لویۍ کې د الله سره برابروي الله وایي زه به یې رسوا کم ذلیل به کم. لوی الله سره خایيږي عاجزي انسان سره خایيږي. انسان په یو غړی کې الله ته محتاج دی. خوراک کې الله ته محتاج، اسکاک کې الله ته محتاج، ګرځېدو کې الله ته محتاج، عزت کې الله ته محتاج، پوهه علم کې الله ته محتاج، په بیماری او جوړوالي کې الله ته محتاج، په بچو کې الله ته محتاج. نو چې هر کله په یو غړی او په یو قدم انسان محتاج شو دی به څه کبر وکړي؟ کبر د هغې ذات سره خایېږي چې په چا بیماري نه راځي. څوک بل ته محتاج نی هغه سره لویي مناسبه ده. هغه د رب العالمین مبارک ذات دی. انسان لا هیڅ قسمه لویي نه ده پکار. زمارونو کومو قومونو چې لویي کړې ده په خپل دور کې الله را نیولي دي او داسې ذلیل کړي دي چې تر ننه پورې مثال نشته. عادیان رالل، سمودیان، صالح علیه السلام او قوم او د موسی علیه السلام قوم فرعون څونه لویي وکړه. وی انا ربکم الاعلی. قوم ته وی ستاسو خدایم او هغه رب نه چې راکوټي وي لوی رب. دومره غټه دعوه وکړه. الله داسې ذلیله که دریاب ته وغورځو، غر کې که تر ننه پورې په عجیبګر د مصر کې د هغه جوسه پرته ده ډانچه د عبرت دپاره. خلک ورته ګوري، چینجو پکې بعضې ځای نه خوړلي دي او سپیره ډانچه نن هم د عبرت دپاره پرته ده. نمرود ابراهیم علیه السلام ته څه وایي؟ زه خدای یم. ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې خدای خو مړ کول او جمدي کول کوي. وی دا خو زه هم کولی شم. وی ته به څنګه کې؟ سړی یو لېږه جیل ته یو قیدي چې د 500 کم پیشه وي راولې. وی دا خو راته پته ده چې دا سبا 500 کېږي. وی او وی دا مې خوشې که دا مړو ما جمدی که. او یو بیګناه سړی یې بازار کې رونی و په توره یې سره و وی دا جمدی او مړ مې که. دا ګوره قمقلتوب دی. دا الله هغه مړي جمدي کول داسې نه دي چې یو سړي باندې د 500 حکم شوی دی او ته جمدی کې. دا چې له چا نه سر پرېښوده دا جمدی که که ایمان درکړي. الله خو داسې مړي جمدي کوي. دا الله خو داسې طاقت دی. حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل د رب العالمین نه تپوس کوي رب ارینی کیف تحیی الموتی. الله دا خو راته وښایه چې دا مړي به څنګه جمدي کوي. قرآن حکیم کې الله فرمایي پروردگار ورته فرمایل وی 4 مارغان ځان سره راواله. فخذ 4 من الطير. 4 مارغان
ځان سره بلد کا سلور مارغان ځان سره بلد کړل وی اوس دا ټول حلال کا او ټوټه ټوټه یې کا هغه مارغان سلور والا حلال کړل او ټوټه ټوټه یې کړل سرونه ولما پرې کا ځان سره کېدا الله وی اوس ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا لگا لگا قیمرا والا او په دې غرونو خورا کا دا غسلور مارغان او غلګه لګه قیمه په یو غر پټي پټي کې خودلا وی ثم ادعوهن ياتينك سعيا وسوت आवाज وکنو پته بدته ولګي نه ابراهيم عليه السلام आवाज وکغه مارغان وتا د خواله باغ د غوخو د بڼو غوړی وړي ټوټه او زری راتلی او د کم مارغه چې کم عیسا او کم وجودو سر پورې په پیوس کېدلې سلوړ وار مارغان واپس جمدي شو وال وتل وتختید الله داسې جمدی کول کوي د قیامت پرز الله ذوالجلال به اسرافیل علیہ السلام ته حکم وکړي چې شپېلې وها شپېلې به وای دا په ایربونو په کیربونو مخلوق د الله چې څومره په دې ځمکه پروت دی یوازې انسان نه دا ټول حیوانات او سپیو پیشوګان او دا چې په مخ د ځمکه ګرځي دا ټول با اذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون دا خلق دا انسانان به د قبرونو راپاسي او الله ته به منډې وي داسې مرګ او جون ما سوا د الله نه بل څوک ورکولی شي سوال نه پیدا کېږي نو نمرود وی دا زما کار دی ابراهیم علیه السلام پوه شو چې دا خو د جهان بې وقوف خر دی وی زما رب خو د نور د مشرق نه راخیجی زه تی د مغرب نه راخیجوه فبهت الذي کفر بس دقه ځای کې پوه شو چې دا ما څه وکړل زه خو واقعي داسې نشم کولی دا انور الله د مشرق نه راخیجی زه خو د مغرب نه نشم راخیجولی هغه نمرود چې د خدای دعوی وکړه هغه نمرود چې وې زه مړي جمدي کولی شم او جمدي مړه کولی شم الله هغه سره څه وکړل یو رکوټې غوندې ماشې الله تعالی د هغه په سپېمه وردن نه کړ په سپېمه او بیا د هغې ما چالو کو یره کوټې ماشو پس بیمه باندې وردن نشو د هغې علاج ډاکټرانو طبیبانو سره نو دې سره به څه کوو هېڅ علاج یې نو اخر کې الله ګوره چې الله وی څوک ما سره زما په جامه کې جنګ کوي رسوا کوم به اخر کې الله رسوا کړ یو نوکر یې ځان ته کېنو نو هغه سره به یو شی و هغې باندې به یې وهه نو چې هغې باندې بیا ولا دا تندي او دا سر وو نو د ده هغه ماشې به نه رپېده د ده وجود به دړ نه کو نو لږ په قلار به او چې هغه به هغه غوزار بند کړو ده بیا چغې کړې وي شا بیا بنګار دی او دماغ مې خراب شو تندی مې خراب شو او بیا راته تکلیف دی شا به وهمې ابه ورته ناستو په سپلی به یې وو چې هغه به غوزار چلو ګوره نمرود د خدای دعوه کړې وه طبیعت به یې ټیکو خو که هغه به ټس بند که وی طبیعت مې خراب دی او روایاتو کې راځي بعضې مفسرین لیکي چې هغه ماشم ګوډ ماشی الله وردن نه کړی یو څو ورځې پس د هغې ګوډ ماشي د وجې نه رب العالمین مردار کړ رونو لویي به نه کوئ بس عجزی به د الله په حضور کې کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه لوی شخصیت بل څوک نه بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر دا اوبه ته پرېږده دا اوس ټول ماړه راغلي پورې اوبه هم څکلي دي او ډوډۍ هم څکلې ده او چای هم څکلې ده یو زما خبرې واورئ نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه الله ته زیات نږدې بل څوک نو او څومره لوی شخصیت د ټولو پیغمبرانو سردار د ټولو رسولانو سردار لویي پکې دومره هم نه وه قسم په الله کې لویي پکې ډېره انتهایي عاجزي د بخاري شریف حدیث دی یو ځای کې د جهاد نه را روانو یو ځای کې دمه کوله یو باندیسي راغی او د پیغمبر علیه السلام مبارک یو صادر د ځان نه تو کړی و غټ صادر و هغې باندیسي دا صادر کلک ونیو ریخ دومره زور یې نبي علیه السلام له ورکړه صحابي وایي چې په دې اوږه باندې په دې سټې د هغه صادر د غاړې پټه جوړه شوه او باندیسي ورته څه وایي وی شابه د الله په مال کې ماله میسه راکړه ماله خو دې سره نه کړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته مسکی شو صادر خو پرېږده که
مسکش او صحابه ته حکم وکړ دې باندې سیله څه شی ورکړي چې دې خوشحاله شي. دا دغه عاجزي وه. یو سړی راغی د دواړو جهانو مبارک سردار ناست په نبي علیه السلام یې قرض پورې قرض زید ابن دسنه وروسته بیا مسلمان شوی دی. پیغمبر علیه السلام مبارک ته وایي زما هغه قرض راکړه. اوس قرض کې لا 2 ورځې نیټه شته. نبی علیه السلام مبارک ورته فرمایي چې ملګري ستا په قرض کې خو لا 1 ورځې شته یهودي وخه وی تاسو هم دقه چل کوئ د خلکو نه قرض والی او بیا نه ورکوئ او ویستا عبدالمطلب اولاد ټول هم داسې او زما پیسې خورې ډېرې ستغې خبرې شروع کړې. نبی علیه السلام مبارک غږ نه کوي. صحابه چې پوه شو چې د خو د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخي شروع کړه نو ګوتې لقولې ورته شروع کړل چې بار به وځې که به نه وځې تا به اوس مونږ برابر کړو. خبیثه په نیټه کې د لاوه هم شته او بیا زمونږ د پیغمبر مخ کې سپکم وی بدم وی یهودي. نبی علیہ السلام مبارک چې پوه شو صحابه ته پام کوي ان لصاحب الحق مقالا د چا چې په چا قرض وي هغه خامخا خبرې کوي خلکو ته دی به خبرې خامخا کوي. عمر فاروق رضی الله عنه ورته رانیغ شو سړي ته او ستغې سپورې ورته ووی د دواړو جهانو مبارک سردار وی ای عمره تا نه خو مې دا توقع امید نو چې دا څه دې ووی وی صاحب ته نه ګورې چې ستا ګستاخي کوي او بیا ادبي دې کوي وی نه عمره تا به ده ته هم نصیحت کړی ما ته به دې هم کړی ګوره داسې ښکلی پیغمبر عجز طبیعت ده ته به دې هم نصیحت کړی چې یار وره قرض غواړې نو په طریقه غواړه او ستغې مه وایه او عمره ما ته به دې هم نصیحت کړی او زه هم ستا د نصیحت محتاج وم ما ته به دې وې چې د الله رسوله چا نه قرض والې یو 15 ورځې مخکې وله تیار ساته ده ته به دې هم کړی و ما ته هم لاړ شه د ده چې څومره قرض دی ام وله ورکه او د هغې نه زیات وله ورکه. عمر فاروق ورسره شو سړی بیت المال ته روان کړو. عمر فاروق ورته وایي چې ګوره دومره د نبي علیه السلام بیا ادبي وکړله. سړی ورته وایي عمره ما پیژنې وی نه وی زه زید ابن دسنه یم وی د یهودیانو هغه لوی ملا یې په نوم خو یې پېژنده وی او نو وی تاله دا مناسب و چې زمونږ د پیغمبر دومره بېعزتي یې وکړله. وی عمره وی ما په خپلو کتابونو کې پخوانو کتابونو کې د آخر زمانې د پیغمبر صفتونه لیدي ما په ده کې ټول پیدا کړي یو 3 صفته مې پکې نو منتلنن مې هغه کتل. یو صفت دا چې د آخر زمانې د پیغمبر به دا صفتي چې څومره ورسره څوک سختۍ کوي او د جاهلیت ورسره کوي او زیاتې کوي دی به د جاهلیت جواب په جاهلیت نه ورکوي د کنزلو جواب به په کنزلو نه ورکوي د پړق جواب به په پړق نه ورکوي دی به عفو کوي. دویم دی به ډېر زیات صابری صبر به کوي دا دویم صفت تو پکې. دریم د کې به ډېره زیات عاجزي وي کبر او لویي به پکې نه. نو عمره دا چې ما بیا ادبي کوله دا 3 صفتونه مې پکې پیدا کول واقعي ما پکې هغه 3 واړه صفتونه ومنتل ما ورته څونه سپکې ووې او هغه ما ته د هغې مقابله کې خنده وکړه ما تکلیفونه ورکړل د نیکه نوم مې ورته واخېسته هغه صبر وکړه او ما لویي وکړه کبر مې وکړه هغه ډېره انتهایي عجزي وکړه. زه چې زه عمره دا 3 صفتونه مې پکې کتل مې پې مې ومنتل ما سره لاړ شه او زما په مسلمانۍ ګواه شه. راغې د دواړو جهانو مبارک سردار ته وی د الله رسوله دا د 3 واړو صفتونو خلاصه عجزي ده د الله رسوله زمونږ په کتابونو کې ستا متعلق چې کوم صفتونو یو پکې دا چې ته به صبر کې چاته به د ستغې جواب په ستغه نه ورکې کبر به نه کې لویي به نه کې عجزي به کې ما 3 واړه صفتونه در کې ومنتل بس زه مسلمانېږم لاس را لاس یې ورکه په هغه وخت رب العالمین مسلمان کړ. حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها د نبی علیه السلام مبارک د وفات نه وروستو 2 څادره راوویستل او صحابه ورته وښون وی عایشې داسې دي وی دا هغه جامې چې د دواړو جهانو مبارک سردار پکې د دنیا نه آخرت ته سفر کړی دی په دې کې سا مبارک اوتی ده
صحابي وی چې مې وتاو کتل نو غټ څادر و درون کلک او د پرتوب په ځای چې کوم لنګ والیو چې هغې څادر ته مې وکتل نو ټوټې ورته لګېدلې وي ټوکړې ورته لګېدلې وي ټوکړې ورته ګنډلې شوې وي دا د حضور پاک مبارک عاجزي وه یو بیبي وله یو څادر راوړه دا نه چې څادرونه به وونه یو بیبي وله څادر راوړه ډېر اعلی قیمتي څادر او بیا په دې غاړو کې وله پټې جوړې کړې وې په خپلو ګوتې پکې وله ګلکاري کړې وه نبی علیہ السلام له راوړي دا الله رسوله دا څادر مې تاله راوړه او دا غاړې چې کومې دي دا پولیس کې په دې ګورې ما په خپلو لاسونو دا ګلونه جوړ کړي دي او دا الله رسوله زه به یې راته پسروم چې څوک چاله تحفه راوړي او د هغه مخکې استعمال کړي نو سړی خوشحاله شي وی دا الله رسوله زه به یې راته پسروم نبی علیہ السلام مبارک ورته محتاج و ځکه چې بل څادر یې شلېدلی و هغه کوس کو او دا څادر یې واغوستو ډېر خشته ورسره ښکارېده ښځه لاړه چې ښځه لاړه یو صحابي ورپاڅېد وی دا الله رسوله دا څادر ماله راکړه زر نبی علیہ السلام مبارک کور ته ننوت هغه زوړ څادر یې بیا را په اوږه کې واچو او دغه څادر یې ونغښته او بار یې راوړه صحابي ته نورو صحابه وی ښه دې ونه کړل بد دې وکړل ګوره تا ته پته وه چې د نبي علیه السلام مبارک ورته حاجت و خوشحاله شو ورته او هغه سره څونه ښکلې ښکاره شو د هغه وجود هم خشته او څادر هم خشته او چې میلمانه راځي او دا ښکلې څادر یې په سر یي موږ پې ډولي ښکارو نبی علیہ السلام پې خشته ښکاري وی ښه دې ونه کړل چې دې ته وغوښتل ځکه تا ته پته ده چې د نبي علیہ السلام نه څوک چې وغواړي نو منې کوي یې نه تا له به اوس درکړي تا سره ښه نه ښکاري او نبي علیہ السلام مبارک سره ښه ښکارېده نبی علیہ السلام کور ته ننوت زوړ څادر یې واغوست او هغې ونغوستله ویړه صحابي له یې ورکوي ها واله چې صحابه او دغه بل صحابي ملامته که هغه وی قسم په الله چې ماته دې له نه دې غوښتې چې زه دې په سر وم دا ما دې له غوښته چې دا د مرګ په وخت کې زما کفن شي چې د نبي علیه السلام په وجود ولګېد چې زما کفن شي وی همغسې وشوه هغه صحابي چې بیا مړ شو همهغه د نبي علیه السلام څادر د هغه کفن و وصیت یې کړی و کفن شو لیکن د حضور پاک مبارک عجزي وګوره په مدینه شریفه کې یو ښځه وه د هغې په عقل کې لږ فرق و داسې نیمه لیونۍ وه بوډۍ ښځه وه بوډۍ په کونټۍ به ګرځېده نبي علیه السلام له به راله وی راپاسه یو خبره درته کوم راپابسېد ول وی نه لږ دې خوا شه داسې به یې بوتره لارې منځ ته وی نبي علیه السلام به ورسره روان چا ورته وی د الله رسوله دا بوډۍ ښځه لیونۍ ده او تا له هر وخت تکلیف درکوي او لارې ته دې بوځي د جومات نه دې وباسي وی خیر دی چې د دې سود وشي او دا خفه نه شي خیر دی که زه وکړېږم داسې ښکلی پیغمبر او خشته خوی مزیدار هېڅ قسمه لویي کبر پکې نو یو صحابي فرمایي وی چې موږ به رالو نبي علیه السلام مجلس ته او ناشنا سړی به راغی وی هغه به دا نه پېژن چې دا پیغمبر ولی ځکه نورو صحابو سره به یو شان په مجلس کې ناستو چېته په اوچته ګدی به نو ناسته یو شان به ناستو چې تپوس به یو پردیسي سړي نه کو نو چاته پته نه لګېده چې هغه د آخرې زمانې پیغمبر پکې څوک په لاره به صحابو سره یو شان روانو په ملګرتیا کې به یو شان روانو یو صحابي فرمایي وی د جهاد په سفر د نبي علیه السلام سره روانو وی زما د پیغمبر علیه السلام یو اسو شریک یو اوخو شریک وی چې زما نمبر به راغی نو نبی علیه السلام به بر اوخد ما به اوخ نیولی او چې د نبی علیه السلام نمبر به راغی د اوخ نه به کوز شو پړې به هغه نیولې او زه به پې برسور وم وی ما به ورته چې د الله رسوله ته خدای ته څومره خوښې او څومره ګرانې ته مه کوزېږه زه به دا پړې نیسم او زه به په دې ټول لار پیاده سفر کوم وی نه ولې ستا ثواب خوښ دی او زما جوړ نه دی خوښ داسې به د دې زمانې یو بادشاه وکړي نبي علیه السلام خو د دنیا د بادشاهانو بادشاه د دنیا د پیغمبرانو پیغمبرو د دنیا د رسولانو سردارو او کومه هستی لیکن دین اندازه ولګوي چې مرګري به په اوښ سوره نبی علیه السلام مبارک به پړې نیولې او روان به داسې عجزي داسې انکسار داسې تواضع دومره پوټې قبر د دواړو جهانو په سردار کې نو کور کې عایشې بي بي کرا یو ځل نبی علیه السلام مبارک ناستو
یو بل بیبي د حضرت زینب رضی الله عنها هغې په کاسه کې خوراک راولېږه پیغمبر علیه السلام. نو دا بن خامخا د بلې بن سره خفه کېږي چې یو سړی نو هغه وایي چې ما سره ده نو خوراک به زه ورکوم، چې تا له را خاوندر شي بیا ته پېښه او خوراک پېښه. نو عایشه بیبي پې خفه شوه چې نبی علیه السلام زما کوټه کې دی او ما سره دی نو ډوډۍ به زه ورکوم، ستا څه کار و چې تا کاسه راولېږله. نو عایشې بیبي د هغه وینځې لاس له ټس ورکړ، نا کاسه په ځمکه پرېوته او ډوډۍ هم په ځمکه تس نس شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکې نه یو ټکی ووت، غارت امکم، میندې مو هلاکې شه، داسې څوک کوي؟ بیا داسې ونه کړل چې عایشې بیبي ته ونه وې چې شا به ډوډۍ راغونډه کړه، شا به دا ټوټې راغونډې کړه، یا یو څلور پنځه څپېړې. نه نه نه، داسې نه. ګور عاجزی ته په خپله کېناست هغه ټوټو ته او د ټیکرې هغه وړې وړې ډکرې یې راغونډې کړې او هغه ډوډۍ چې په ځمکه پروتې وه هغه یې په خپله راغونډه کړه. حالانکې صحابه به ترې قربانېدل، ګڼې بیبیانې هم وي، دا نه چې ګڼې یوې بیبي ته محتاج و، خلکو تیلونه زارولې. په خپله بعضې وخت کې زنانه راغلي دي او نبي علیه السلام ته یې پیشنګویي کړې ده چې د الله رسوله که دې خوښوي ما سره نکاح وکړه. د خلکو مخ کې خلکو به ترې ځان څارو چې موږ د نبي علیه السلام سره په جنت کې بیبیانې چون، دا زموږ دپاره فخر دی. په خپلو لاسو مبارکو ډوډۍ راغونډه کړه او ټیکري راغونډ کړل او بیا لاړ د عایشې بیبي د کوټې نه بله کاسه راواغېسته، هغه وینځې له یې ورکړه، وی دا تا ماته کړه، د دې په بدل کې مې دا روغه کاسه وله ورکړه. دا د حضور پاک مبارک عاجزي و. الله دې مونږ کې عاجزي پیدا کړي. کبر او لویي څه شی دی؟ ابو جهل کبر وکړه څه ترې جوړ شو؟ عتبه د مکې لوی سردار او لوی کبرجن و، څه ترې جوړ شو؟ امیه د مکې لوی سردار و، کبرجن و. ابو جهل دا وګوره دا لوی سرداران د مکې، هغې کبر وکړه، لویي یې وکړه. د بدر جنگ کې چې کله ختم شو، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وی نبی علیہ السلام مبارک اعلان وکړه چې تاسو لړ شئ وګورئ چې هغه ابو جهل څه شو. وی ما ورمنډه کړې لاړم او یا کافر پکې مردار شوي د هغې لاشونه مې لټول، وی دی کې د ابو جهل لاش راووته، لږه شان سا پکې وه، لږه خبرې کولې شو نور لاس پې نه شو ړقولی. وی مې چې تا ابو جهل یې؟ وی او وی زه چې ته ماشوم وم او د ما نه یو څپېړه ایستې وه. وی مې چې راشه خپل بدل خو تې واله، وی په دې سینه وله وروختم او یو ټوپ مې پې ووه. وی ما ته وایي چې د پلانکې زویه څوک یې؟ مې چې د پلانکې یم. وی دومره اوچته لوړه سینه به دې د چالي دي؟ ګوره دې کبر ته. وی ما وی چې سر د نه پرې کوم. وی څه پې کوې؟ وی مې چې نبي علیه السلام لی وړم. ډېر لوی خلک د دنیا لوی خلک، هغه خلک چې هغه دنیا کې ته خلک کلقي خو چې پې راشي کې د هغوی هغه جلاګانې مې درته وویل نو به حیران شي. دا مونږ ته پته لګي هغه جلا یاره خدای دپاره. او زه یم مونږ بسي او زمونږ کبر بسي، انسان بسي او د انسان کبر بسي. انسان خو ډیران د ډیران او که نه دی رښتیا وایه نه دی ډیرانه. دې ثابتوم درته که نه، زما دا خوله ده، په دې خوله کې دننه څه پراته دي؟ ګن. پوزه کې دننه څه پراته دي؟ ګن. سترګو کې دننه څه پراته دي؟ چخې ګن. په غوږونو کې دننه څه پراته دي؟ ځته مالوچ پکې دننه ومنډه یا یو ډکې تر وباسه چې څومره ډیران پکې پروت دی. په دې ترخونو کې دې څه پراته دي؟ په دې ګروتونو کې دې څه پراته دي؟ او هغه نور ځای نه خو پرېږده چې د هغې نه څونه ګن راوځي. نو چې یو سړی ډیران یي هغه به خدای ته خپې وایي که خدای په چا په جرګه راوست نو بیا به نه منم، رسول په جرګه راو بیا ته خو ډیران یې مړه دا غلطې خبرې مه کوه. ته څه شې چې دا خبرې کوې؟ ته د خدای د مقابلې، ته د رسول الله مبارک د مقابلې سړی، ته د پیغمبرانو د وایي که فرشتې په جرګه راشي نه یې منې، ته د فرشتو د مقابلې یو رکوټ وزر جبریل علیه السلام. وی نه نه پام کوئ، وی دا خو ډېر عجیبه ښه شی دی.
صحابه غلی شو وی دا هغه شی دی چې د کم سیز د پاره یو مسلمان رور خپل رور